موږ نور څه شی وکړو وروره موږ چاته نور وګورو او موږ چاته بر یاد وکړو وروره هېڅ څه پاتې نه دي نه هېڅ موږ نه دي پاتې وروره چې موږ پاتې هلته سي هلته موږ راتللی بچی راز کبیل دی خیر دی خیر دی اوس به موږ در یو څه مرسته وکړو مه ژاړئ لیدونکو ته ګورئ د کور څه دا ګورئ هغه وایي که نه الله د کور وسوځوه چې بددعا به یې کولو هغه بددعا هغه اوس موږ ته معلومه شو دا ډېره خطرناکه بددعا ده چې کور وسوځېږي هېڅ څه نه پاتې کېږي دا ګورئ د کور اسباب بړستنې توشکې هغه چت یعنې هر څه اور اخیستی یعنې هېڅ څه الله پاتې نه دي کور سوځېدلی موږ خدمت ته ځان را رسولی دی نور قدرمندو موږ به د یو د څه د خوراکي توکي مرسته به ورسره کوو چې دغه بچي په نهار دي ګوره هغه کتابچې و دا کاغذونه معلومیږي چې هغه کتابچې و قلم وغیره هم پاتې نه دي نو راسره اوسئ دغه کورنۍ هم د نږدې نه ګورو سره اوسئ دغه بیچارګان ګورئ یعنې سخت ژمی دی یخ دی دا اتاقونو ته یې ګورئ دا ګورئ یعنې دغه فامیل دی راسره اوسئ مورکې دغه کور ستاسې دی دا څنګه سوځېدلی دا د شپې کې موږ واده ته تللي وو چې راغلو کور هم چا سوی او واده ته تللي وئ او په ښادۍ تللي وو چې راغلې کور هم مکمل سوځېدلی خو ونه سوی دی چیم کې پاتې نه وي تللی وی ورو تاسو چېرته تللی مال موږ واده تللي وو او دغسې حال په موږ جوړ شو نو موږ څه وکړو یو شی هم نشته نه بستره لرو نه کالي لرو ریتن نه یو شی بل شی لرو موږ نور څه شی وکړو وروره موږ چاته نور وګورو او موږ چاته بر یاد وکړو وروره هېڅ څه پاتې نه دي نه هېڅ موږ نه دي پاتې وروره چې موږ پاتې هلته سي هلته موږ راتللی ملک وایه دا سایه ده ملک نه نه خیر دی مه ناامیدي کېږه مورکۍ چې مرګ دی انشاءالله الله به درته درکړي بېرته دا مرګ خبرې مه یادوه بچی راز کبیل دی خیر دی خیر دی اوس به موږ در یو څه مرسته وکړو مه ژاړئ نه چې هم نه دی پاتې ماما لږه بس تېره چا راکړې هغې باندې موږ څه ملو ماما کنه یو شی نشته یې موږ دا یو جوړه همدې یو جوړ کالم دی او ټیکریان ده دا ما خلکو راکوي دا په سر کوي داسې ده موږ یو لکه اوړه لکه وریجې مې چې شی پرې راوړه پاخه هم کړه چې هم خرڅ کړل دغه بکسونه او دا کپاړ غوندې پروت وو دغه مې یوړ بیا مې خرڅ کړه سکارې لږ مې وریجې راوړې لږ مې چی پرې راوړه هغه هم پخه کړل زموږ د دې مورکۍ خبرې مې واورېدلې وایي هغه څه چې سوځېدلي وو یعنې هغه هم وایي کباړ کې خرڅ کړل لږه وریجې هم واخیستلې هم خوړلې قدمندو خبرې مې واورېدلې کور مې ولیدو چې هېڅ څه پاتې نه دي دا د ګلالي خویندو د مورکۍ وایي چې هغه کالي هم پاتې نه دي قدمندو د خوراکي توکي موږ ورته ورکوو نور هیله کوم چې په دغې برخه کې مرسته وکړئ چې دغې ته بړستنې واخلو توشکې واخلو او دیو ته کالي واخلو نور مورکۍ زه به د خوراکي توکي درکړم تاسو هم دغلته ودرېږئ ښه مورکۍ او مه ژاړه مورکۍ تو کښېنه ورته د 2040 روپو سودا ده 2 بورې اوړه دي من لوبیا بوره میوه او غوړي وریجې ورته برابر کړي چې دغه مرسته د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي چې 2040 روپو سودا ده مورکۍ لاسونه جګ کړي دغه حاجي صاحب ته دعاګانې وکړي